چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای د مهاجرینو ټولیه 5 څیزونه داسې دي که تاسو په هغې کې مبتلا شئ نو په ډیرو آفتونو او تکلیفونو کې به ګیر شئ. یو دا دی چې په کوم قوم کې فحاشي او بدکاري په ښکاره توګه باندې رایجه شي نو الله رب العزت به په هغه قوم کې ډیر مرضونه او ډیرې بیمارانې را پیدا کړي چې کله به نه چا لیدلي او نه به یې اورېدلي وي. دویم دا چې په کوم قوم کې په طول او په وزن کې نقصان راشي الله رب العزت به هغوی په قحط کې مبتلا کړي او ظالم پادشاه به الله په هغوی مسلط کړي. دریم دا کوم قوم چې زکات منع کړي د خپل د مالونو زکات ورنه کړي الله رب العزت به په هغو باندې باران بند کړي. که د دوی څاروي او حیوانات نه وی نو الله رب العزت به د باران یو څاڅکی په دیو باندې هم نه وی ورولی. څلورم دا کم قوم چې د خپل د وعدې خلاف ورزي وکړي د خپل د معاهدې خلاف ورزي وکړي الله به نور ظالم قومونه په دیو باندې مسلط کړي چې د دیو مالونه به ټول هغوی لوټ کړي. پنځم دا کوم خلک چې د الله د قانون نه خلاف حکم جاری کړي الله رب العزت به په هغه قوم کې خانه جنګي شروع کړي. نو تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې 5 څیزونو کې کم یو نه دی چې زموږ په ټولنه او په وطن کې نشته. فحاشي خپل حد ته رسېدلی، ظلم و وحشت خپل حد ته رسېدلی، زکات څوک نه ورکوي، الله سره د معاهدې خلاف کوي، د الله د قانون خلاف قانون جاری کوي، د یهودو نصاراو د اسلام او د انسانیت د دښمنانو په نقش قدم باندې پل دي. نو کوم یو داسې دی چې نشته نو ځکه په دې مصیبتونو او په دې کړاوونو کې موږ مبتلا یو.